سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم، په دې تمه یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې. ملګرو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر محترم او ډېر ګران لقمان مایار عثمان خیل صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډیره مننه صالح نادان صاحب چې تاسو خپل پروګرام ته موږ راوبللو او خو وخت مو راکړ. ډیره مننه جی. ستاسو نه هم مننه کومه. مایار صاحب که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډیره به ښه. جی زه د ضلع مومند سیمو تحصیل انبار اوسیدونکی یم، عثمان خیل، او بلحال دلته پېښور کې زده کړې ترلاسه کوم جی. ډېره ښه ده. مایار صاحب دا هم راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ شاعري بس تقریبا 2016 نه ما د شاعرۍ آغاز کړی دی جی. ډېره ښه ده. مایار صاحب زموږ مینوالو سره به څه شریکوئ؟ بس خپل یو غزل به ورسره شریک کړمه. ارشاد. وایي ووایه جانان د چا د قصد ځه، ووایه جانان، ووایه جانان د چا د قصد ځه، او ډېر یې په ما ګران د چا د قصد ځه. ډېر ښه دی. او دا یې راته ووایه د رقیب مخکې، دا یې راته ووایه د رقیب مخکې تا نه شم قربان د چا د قصد ځه. او داسې په زیر زیر یې راته مه ګوره، داسې په زیر زیر یې راته مه ګوره، او شم به در تاوان د چا د قصد ځه. او وایي چې په زلفو کې ږدمه وایي چې په زلفو کې ږدمه ای، او راوړه څو ګلان د چا د قصد ځه. او اخري شعر د نادان صاحب چې نن خو به دې ټول کلي کې چغې که، نن خو به دې ټول کلي کې چغې که، او خوښ مې دی لقمان د چا د قصد ځه. ډېر ښه دی. داسې نور کوم شعرونه که درته یاد؟ بس یو شعر دی چې بس که راځه مسافرۍ باندې مې نه یې پیرزو، بس دې راځه، بس که راځه مسافرۍ باندې مې نه یې پیرزو، او ګرانه لاليه مزدورۍ باندې مې نه یې پیرزو. او بچي دې جاړي او بیبي درپسې هم خفه ده، بچي دې جاړي او بیبي درپسې هم خفه ده، نور د عربو په ګرمۍ باندې مې نه یې پیرزو. واه ډېر ښه دی، ډېر زبردست. مایار عثمان خیل صاحب ستاسو نه نړۍ مننه کومه چې خپل قیمتي وخت نه مو واخیستو، موږ سره په پروګرام کې ناستی وکړه. ډېره مننه جي صالح نادان صاحب، ستاسو هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ مینوالو. دا را سره په نننۍ خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ګران لقمان مایار عثمان خیل صاحب چې تاسو ځینې ډېر خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومن له ورکړې اجازت. د لوی الله په امان.